لږ په پام وروره. هلکه په خیال کې د سامانو پام کوه. او ښکته کېدی آرام باندې دا مغې سره کېدی کلاره. ها کېږده او بس دلته کېدی بیگ هم دغلته یو کېدی. منټ. آی واخله لورې. جی دا بیگ ښه، ښه، دغلته. ښه. دلته وای دا واخله. حبیبي جی سامان می ټول سیټ که که د هر شي ضرورت وي نو ما به راغواړئ. جی ټیک ده؟ یو منټ. دا کېک دی د دې څه حاجت مشره دی؟ کېک دی که نه؟ دا ټیک ده بچیا. د الله په امان. د الله په امان. هلو. او یار شکر دی چې دا پرابلم سالو شو. نن د کور شفټینګ وشو او آفس ته د تګ راتګ پرابلم هم سالو شو. او آفس بالکل مخامخ خو دی بس روډ کراس کا او مخامخ آفس دی. او اف کورس زه به پیاده ورځم. ښه زه صحیح ده زه به رکشه وکم. ها ډور بل غږېږي زه ورځم بیا به وروستو خبرې کوو. ښه اوکې. څوک؟ आंटी څوک؟ आंटी अले څوک یې ته؟ دلته څه کې ته؟ لږه راشه زما خواله. आंटी مالته کې لوبې کولې زته کې شم نو دلته رالم. الا ته تمره سویټ یې دننه راځه. ته چرته اوسېږې ها؟ دلته دلته برا ها نو د دې مطلب دا دی چې ته بره والا کور کې اوسېږې. आंटी اوبو ښه راځه زه دروازه بندوم. راځه کښېنه بچې. نو څه نوم دی ستا؟ किरण ډېر ښکلی نوم دی دی. کور کې څوک څوک دی؟ ټول اوسېږي. आंटी تاسو یوازې اوسېږئ؟ او زه یوازې اوسېږم. ستاسو هسبنډ نشته؟ زما هسبنډ شته خو دلته نه دی. بیا چېرته دی؟ هغه لاهور ته تللی ټریننګ دپاره ګورنمنټ آفیسر دی. ښه دا راته ووایه چې ستا څو وروڼه خویندې دي؟ دوه وروڼه مې دي یو دومره یو دومره. دومره؟ نه 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 دومره. څومره خوږې خبرې کې ته. आंटी اوبو سوري زما نه هېر شوي و اوس راوړم. اوبه دا واخله. आंटी نورې نورې ښه راوړم دله. बच्चे किरण किरण बच्ची
چرته لاړې؟ هلو. اوف یار لیونی شوی یم زه. ته وینځې نه زیاته بده ښکارم. خاندې ولې تاسو؟ که وینځم دومره خوښه ده نو وینځي سره واده ولې ونه کو؟ او یار ویلي مې دي ورته یو څو ورځو کې به راشي وینځه. یار او مور سره مې خبرې شوې وې، ډېره پریشانه وه او ما هغوی ته ویلو چې صرف د 6 میاشتو خبره ده، خو هغوی ضد کو چې د افیس نه چوټیانې واخلم او اسلام آباد ته لاړه شم. هغوی ته به څوک وایي چې دومره ښه جاب بیا لاسله نه راځي. الله تاسو خبر یې که نه چې زه جاب د پیسو دپاره نه کوم؟ زما کور ناسته بلکل خوښه نه ده. زړه مې غواړي چې هر وخت څه نه څه کار کوم. ښه واورې، تاسو ما مس کوئ؟ څومره ښکلې ده. تاسو خو پرېږدئ، وړه غوندې ماشومه ده، بره فلور باندې پاتې کېږي. الله بس بس مسټر رومانټیک څه وشو؟ زه ولې خپلې سترګې پټې کړم؟ ښه مړه پټې مې کړې سترګې. لیونیا بای. دا سیګنل اوسې له ختمېدو څه پرابلم دی؟ आंटी الله کرن ته دا وخت دی؟ आंटी مالته لوبې کولې نو زه تږې شوم او دلته رالم. ښه دې وکړه، زه م یېرېدم. راځه دننه راځه.
نو ته یریږي نه نه ښه ډیره نره ده زمونږه کیرن انټي تاسو یوازې اوسېږئ او زه یوازې پاتې کیږم ستاسو هسبنډ نشته کیرن ما درته ویلیو کنه زما هسبنډ په لاهور کې جاب کوي ته شپږو میاشتو په ټریننګ تللی دی چې واپس راشي نو بیا به مونږ مدام یو ځای اوسو انټي اوبه سوري وړې ته خبرې دومره خوږې کې زما نه دې هېر کړه اوس دلې راوړم دا واخله اوبه انټي نورې روړم دله किरण किरण बच्ची किरण دا واخلي السلام علیکم وعلیکم السلام راي کې مالا زه ستاسو هیلپ کوم الله نه زه به یو سما راي کې الله دا خو زما هر ورځ کار دی هیڅ خبره نه ده خطا سواغه کنه چې لاندنی پوشن کې شفت شوی او زما لګي رزي شوی چې دلته شفت شوی يم ها مالم څه سامان غستل دي دلته کې څه دکان شته چې زنتي د کور لپاره سامان واخلم ما ته د دلته اوسېدو لس کاله وشو او زه دلته ټول دکانداران پیژنم تاسو بې فکره شئ زه به تاسو هر دکان ته په خپله بوزم زه خبر یم چې کوم دکاندار یو نمبر مال خرڅوي او کوم 2 نمبر الی راکئ دا سامان مال راکئ الله زه تا سره سامان د کوره پورې وړم کنه الله نه د دې کړهو څه ضرورت نشته زه به یو سما پرېږدئ د کړهو څه خبره ده ګاونډیان خو د خپلوانو په شاني ښه راځئ هله دلته راځئ هسې تاسو یوازې اوسېږئ څومره بچي دي ستاسو جی ایکچولی زه یوازې پاتې کېږم زما هسبنډ گورنمنٹ آفیسر دی او د شپږو میاشتو په ټریننګ باندې لاهور ته تللی ښه راځئ کښېنئ هسې یوازې زنانه اوسېدل ډېر ګران وي زما خاوند هم په حیدرآباد کې جوب کوي ښه خو شکر دی چې په هفته کې یو ځل ضرور چکر لګئ بیا هم وړو سره یوازې اوسېدل ډېر ګران ښکاري دا ستاسو د ماشومانانو تصویرونه دي ډېر ښکلي دي ماشاءالله او ستاسو لور خو ډېره کیوټ ده او ډېره ښایسته لور وه زما واه څه مطلب چې واه ډېره ښه لور وه زما یو ورځ مخامخ کوڅه کې لوبو ته لاړه او یو تیز ټرک راغی بایک والا زما ماشومې ته یې ډغره ورکړه
ډېره زیاته یې چوپله کړه. نو بیا 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 څه؟ زما لور مونږه مدام دپاره یې پرېښودو او لاړه. او مای ګاډ. زه ورځم. هغه زما یو کار رایاد شو. بیا به راشم. څه وشو؟ ته ټیک خو یې که نه؟ او هر څه ټیک دی.